د روزګان مرکز ترینکوټ کې د اشغال خاتمې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو دوهمه کلیزې د مراسم د ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو په لوی شمېر عام ولسونو لخوا د ترینکوټ له ښاره پیل شوه. وروسته په مرکزي لوبغالي کې مسؤلینو ویناوې هم وکړلې او د تېرو 2 کلونو راهیسې هېواد کې ډاډمن امن ترڅنګ بې رغنیزې او پرمختیایي چارې هغه لاسته راوړنې وبللې چې هېوادوال په لومړي ځل ورڅخه برخمن سوي دي. نن یو روږدلوی وخت راغلی، نن د خپل وطن د ابادۍ وخت راغلی ده. راځئ د خدای په حال باندې مسلمانانو دا د خپلو وروڼو لاسونه سره یو کړو، دا د پرتونه د منځه لرې کړو. هغه بدبینۍ چې د کارګرو لخوا د زموږ په مابین کې تخم شنه شوی ده، دا له منځه یوسو. دا یوازې افغانان نه چې په ټوله دنیا کې ټولې نړۍ ته ماتې او شکست ورکړی. ویناوالو اسلامي امارت هغه نظامیات کړ چې د راتګ لپاره یې ګڼې قربانۍ ورکول سوي. ژمن دي چې د ساتنې لپاره به هم هر ډول سرښندنې ورکوي. الله رب العزت دې دغه ورځ پر موږ تاسو باندې نیکمرغه کړي او الله رب العزت دې داسې د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې زموږ ستاسو لپاره دوامداره کړي. د دغې ارمان په بدله کې زموږ او ستاسو ځوانان هم پر تاسو قربانول، علما مې هم قربانول، مدارس مې هم قربانول، مساجد مې هم قربانول. د یادو مراسمو په وروستیو کې د ورزشکارانو لخوا بېلابېلې لوبې ترسره کېدو ترڅنګ د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د سیمهییزو رسنیو مسؤلینو او د یو شمېر دولتي ادارو رئیسانو ته هم ستاینلیکونه ورکول شوه.